ځان د لوی طاقت خاوند حسابول او نور خلقو ته سپک کتل د انسان ځان په دوکه کې اچولی دی. دا ډېر لوی خطرناک جرم دی. کم انسان چې په غرور او تکبر کې مبتلی دی د خلق هم بدی شي. ظاهر کې خلق یریږي ته، ظاهر کې خلق به قدر کوي، عزت به کوي، یریږي به ته، خو چې خواشي مړوي داس فرعون دی وای. دا مونږ اورو په خپله مړه داسې فرعون دی چې لږ ته خواشي مړه دته ګوره دی وجود ته ګوره او دی غټو غټو خبرو ته ګوره، چې لږ ته خواشي مړه دته ګوره دی غټو غټو خبرو ته ګوره او دی مخ ته ګوره، خاندي و پورې خلک سپک وته ګوره. کائنات ته الله ځمکه اسمانونه او چې کم فرشتي دي هغه هم ورته د ذلت په نظر ګوري، سپک ورته ګوري. او دا انسان په دنیا کې هم د خدای دشمن دی او په آخرت کې هم د خدای دشمن دی. ولې د خدای دشمن دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. حدیث قدسی دی وی قال اللہ عز وجل، اللہ فرمائی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، چې لوی د ذات او لوی د شان دا زما جامه ده. د انسان دو جامې دي پخوا به عربو یو د ځان نه د کمیس په ځای تاوه و هغې ته به یې ردا وې، بل به د پرتوک په ځای تاوه و هغې ته به یې ازار وې. اوس هم چې څوک حج ته ځي دا دوه څادره د حرام ځان نه تاوی. مونږ خلک کمیس اچو پرتوک اچو. نو الله وایي چې الله خو دا جامې د مونږ وخت جامو ته محتاج دی نه زمونږ په شان جامه اچوي، خو هغه د محاورې په بنیاد الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، چې لوی د شان د ذات د صفت دا زما جامه ده. فمن نازعنی فی واحد منهما، که چا ما سره په یوه جامه کې ځان دننه کو ما سره جګړه کوي ادخلته النار، اور ته به ذلیله وردننه کو. او یو بل حدیث ته په هغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذلیل او رسوا به کم دا سړی دې دې کې خرازی ادخلته النار، دا سړی به اور ته داخله کوم، اور ته به ومنډم. او بل ځای کې فرمایي چې زما جامه کې ما سر څوک ځان را دننه کوي، لویي کوي او کبر کوي، زه به رسوا او ذلیله کوم. د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق څه واقعه درته شروع کړې وه یو څو جمعې کې. دی چې کله ماشوم او قرآن شریف کې الله فرمایي او درته زه ښیم چې د غرور او د تکبر څه نتیجه ده. او د غرور او د تکبر په مقابله کې انسان چې ځان عاجزه کې او کمزوري حساب کې د هغې څه سیله ده، دا دوه بوزوري. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ماشوم دی او خدای پویه ورکړې ده. اللہ قرآن شریف کے فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. مونږ ته د مخکې نه پته ورده وجود مونږ ته معلومو، د ده دا جون مونږ ته د ماشوموالي ته معلومو چې ده کې کمالات شته، نه مونږ ورته نیغه لار د ماشوموالي نه ښودلې ده. هدایت د پیغمبرۍ نښې، د پیغمبرۍ آثار، د هدایت رڼاګانې دا ما د ماشوموالي نه الله وي دړله کې اچولې. سترګې چې وغړولې بت پرستي وه ټوله عراق علاقه کې پیدا شوې دی، بابل ښار کې ټوله بت پرستي ده او کوکب پرستي ده. څوک د ستورو عبادت کوي، څوک د سپومۍ عبادت کوي، څوک د انور عبادت کوي، څوک لګیایي د بوتانو عبادت کوي. او چې کم د زمانې بادشاه نمرود هغه ځان ته خدای وی، هغه وی زره به ما خلکو به د هغه هم سجدې کولې چې سربار ته به ورغلل سجدې به یې ورته وکړلې. او د هغه بوتان یې جوړ کړي واړه واړه په کورونو کې ساتلي، په کورونو کې به د نمرود د هغه خپل بادشاه بوتانو ته سجدې کولې، د هغه ډانچو ته. څلور بادشاهان تېر شوي دي چې په ټوله دنیا د هغوی حکومت و، دوه مسلمانان او دوه کافر. مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام او یو په مسلمانانو کې اسکندر ذوالقرنین دا بادشاہ، او په کافرو کې یو نمرود و چې په ټوله دنیا حکومت و. نمرود د فرعون هم په ټوله دنیا نو، د نمرود هغه وخت چې څومره دنیا و په هغې حکومت و. او یو بل و بخت نصر بابلي د هغه په ټوله دنیا بادشاهي وه. دا دوه کافران او دوه مسلمانان د ده په ټوله دنیا بادشاهي و. خلکو به ورته رب وی، خدای به یې ورته وی، لکه فرعون چې څنګه د خدای دعوه کړې وه چې د خدای دعوه څوک کوي دا ډېر لوی کبر دی، دا ډېر لوی غرور دی.
دې د خدای مقابله کې ځان ودرئ د خدای نشته زه خدای یم داسې وایي رب بل څوک نشته رب زیمه د ربوبیت دعوه کوي چې زه رب یم نو خلک دومره په کفر و شرک او جهالت کې پراتو چې انسان ته رب وایي هغه انسان چې هغه د پلار نه پیدا دی هغه انسان چې د مور نه پیدا دی هغه انسان چې ناجوړه کېږي هغه انسان چې مري هغه انسان چې ډوډۍ ته محتاج دی جامې ته پردې ته محتاج دی بیماری تکلیف راځي هغه ته خدای وی نه رب هغه ذات دی چې هغه له مرګ نه راځي وحده لا شریک له هغه له شریک نشته د موږ پروردګار یو دی شریک نه لري رب دی هغه له مرګ نه راځي هغه له بیماری نه راځي هغه له تکلیف نه راځي هغه له ګرمي یخني نه راځي هغه چا ته محتاج نه دی یو شي ته محتاج نه دی ټول مخلوق هغه ته محتاج دی رب دی ته وایي الحمدلله موږ د هغه یو رب پروردګار رب العالمین عبادت کو چې په هیڅ صفت کې د هغه شریک نشته جون دا غلاس کې دی د انسان د مخلوق د پیری د ټولو فرشتو مرګ دا غلاس کې دی رزق دا غلاس کې دی روغ صحت مرض د دق رب العالمین په اختیار کې دلڅوک نشته هغه وی ضرب چا به بوتانو ته سجدې کولې چا ستورو ته دی چې ماشوم سترګې وغړولې هو ما هذه التماثيل الذي كنتم لها عاكفون دا څه کوي بوتانو ته مو ډډې والي دي او عبادتونه کوي سار نما خامه پوری بوتانو ته سجدې کوي دا څه کوي نور او دا خو پریوت دا ستاسو رب د عبادت وکړو د دوکو دا سپومې چې پریوته د دې عبادت وکړو د طرف وایو دا رب نه دې ته نشو ویلې دا ستوري چې کله رڼې وي او کله غیب شي دې ته موږ ربونه وایو دا رب کې دي چې د تسجدې لګوي بے وقوف دا څه کوي پلار اثر یا تاریخی کتابونو کې تاریخ وای او قرآن شریف آزر ویلې دې قال لی ابيه آزر علما وای سو کو یوې تر دې یوې پلار خو نه راجح قول دا چې دې پلار خپل نومه تاریخ او محب صنم د بوتانو سره مینه لرونکي ته وای او آزر دا لقب بهر کیف دواړه نمونه دي پلار تم نصیحت کو بابا دا څه کوي هغه شی ته عبادت کوي چې فایده هم نشي درکولې او تاوان هم نشي درکولې چې ته تیارېږي چې ماله بس تاوان راکړي ها دا تاوان پکشته کې عبادت ته او کې دوزخ ته برده په برکت دی مور تم وایا مورم په بل دین دا قوم تم وایا لګیا دی یو تم نصیحت کو بل تم نصیحت کوا الله پاک معصوم والینا پزړه کې وته هدایت چولې پلار سره په جګړه دی مور سره په جګړه دی اخره کې پلار دم کی ورکړې قسم نشو کور نه دیو بس او قسم نشو لارجمنک سنگساروم دی پرېګه د مدینه او کور نه دیو باسم بابا السلام علیکم کور نو باسه دغه دلالم نه د پلار خډیر به مقام دی د پلار خډیر لوی مرتبه ده خدای مقابله کې پلار نه علم خدای عالم تا نه علم د خدای مقابله کې مور نه علم د خدای مقابله کې هیڅوک نه علم نه پلار علم نه مور علم بیا با یو الله علم د خدای الله دین درته انداز کوي په خپل الله سوت راشه بیا سجده ورته کوي عبادت ورته کوي دا عقل دی دا سوچ دی دا فکر دی بت پرستی قمقل سړی د بوتان عبادت کوي شرک مشرک سړی نه قمقل سړی بل نشته څوک هم چې شرک کوي دا په دنیا کې قمقل او بے وقوف انسان دی الله له شریک پیدا کړي څوک الله له شریک پیدا کړي بندا چې د خدای مخلوق ته الله پیدا کړي دا خدای له شریک پیدا کړي پیغمبر شریک پیدا کړي د پیغمبر امتی شریک پیدا کړي الله له نه 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 یو سیز دې د مارونو خدای دې زموږ ایمان نصیب کړي او الله دې زموږ د الله د وحدانیت د توحید سوچا عقیده نصیب وګرځوي لږ غوندې شرک امراغي معمولی غوندې شرک امراغي ټول عمر به دوزخ کې پروت دی او بیا د هغې بخنه نشته د زنا ګناه به راته خدای وبخي د قتل به هم راته خدای وبخي د ډاکې به هم راته الله معاف کړي د الله وس کې هر څه شته کولی شي بې قانونه به هم درته خدای معاف کړي خو ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک چې چا وکړه بخنه بالکل نشته تو دنیا کې توبه وست او معافي دی وستره شرک نه او د الله د ذات توحید عقیده دی پیدا کړه فبه هډه رخصوا ورنه که مشرک لاړې بالکل اٹل فیصله ده دغه تبدیلی شته نه ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء شرک بالکل نه بخښ شرک نه علاوه نور ګناهونه قانون کې داغه سزاګانې دي خو کو زو غواړم بخم با پما سې څوک نشته خو شرک متعلقه کل فیصله ده بخنه نشته خدای دې وساتي پر الله ډېر خپکی د یو خزه خاوند دی او دا خاوند چې بلې خزه لذي راځي رښتیا وایي دا خزه داس غملې چې زما د خاوند بلې خزه سره مینه ځکه نه وای غملې
یو سړی ښځه ده او که د ښځه بل چا سره لاري دې زغملی شي چې زما دا د ښځې بل چا سره لاري؟ نه. یو سړی نوکر دی او هغه بل چا له خدمت کوي دې زغملی شي چې د بل چا خدمت دې وکړي؟ نه. یو سړی زوی دی او پلار پرېږدي او د بل چا سپلی جارو کوي او د بل چا اجرې جارو کوي دې زغملی شي زوی زما یې ډوډۍ زما ده بل دی؟ الله خدای به څنګه دا برداشت کړي؟ زه شریک نشم برداشت کولی زما پټې دی بل څوک راشي تا سره زه شریکېږم والله که یو مرله کې هم شریک زه برداشت کوم. نو الله به په دې کائناتو کې څوک شیطان له شریک څنګه برداشت کوي؟ سبحانه الله پاک دی. شرک خو لوی عیب دی، الله د هر عیب نه پاک دی. د رسول الله مبارک چې ټول دعوت په مکه مکرمه کې د دیو چې الله یو د شریک نه لري. مدینه منوره کې دعوت ټول دعوت هم دقه دی. نو ابراهیم علیه السلام ماشوموالي کې لګیا دی چې لوی شو بیا لګیا دی. خیر هغه واقعات ډېر اوږده دي زه درته چیده یو څو جلکې درته ذکر کوم. اخره کې بادشاه پې خبر شو بلکې بعضې علما لیکي چې پلار پوه شو چې که د بادشاه ته پته ولګېده سبا موږ له سزا رانه کړي چې ولې هغه ځان ته خدای وایي. نو پلار والا په خپله بوته او څوک وایي نه بس ورن جاري شو بادشاه ته مخکې لاړ پیش شو چې زه یو الله منم او زه دویم خدای نه منم یو الله دی. نمرود راوست پلار ته وی دا الک دې وخت لاره کوټه دا بوزه ته نصیحت کوا او چې دې کله لوي شو اوس کله سزا ورکوم خلک وي ماشومان وجن کله لوي شو پوي شو ټیک بشي نه نو بیا زب پوښه دې پوښ پلار به نصیحت کوم اور هغه به پلار ته نصیحت کوم ورته بابا د سې عبادت کوي. خیر واقعیت خود دې خو د دوی یو غټه بوتخانه او پاغه کې به یو غټ لوی بوت په سر کې ولاړو نو دا واړه واړه بوتان نو دی به میلې لتل کال کې به اوزل مذهبي میله چته لګې نه دا ټول به وتل بارتا نو چې واپس براله نو هغه اول په دا بوتانو ته مخې تر خوراکونه میوه خو دی چې دا برکتی شي نو را بل نو هغه بیا خوړل دی میلې لتل ابراهیم ته موږ سره نه دی میلې لا انی سقیم دماغ خو تاسو را لازم ټینشن کې پروت دین هغه بیماری ولا شتا ساز ور الله زغه پریشانه کې پروت ما چې تاسو دونو مخلوق ته خشته خزه جنکه لکان او سړی به دوزخ ته همیشه پرتی دنه د هلال المیل او ابراهیم علیه السلام راشه موقدا کور تلاړ او تبری را پوګه او ورغه تبر ته شېټینګي یو ورغه هغه د حال دروازه مروازه ټوټه کې ورننه وات چې ورننه وات اوس بوتان دی واړه ما غټ بوت پکې میانس کې ولاړ دی باباجي غټ باباجي میانس کې ولاړ او دا واړه ولاړ دی او مان کې میانس کې دا میوه پرتی دی نه دی وته وای مالکم لا تاکل خوراک نه کوي دا خو مخ کې سيزونه پراته دي دا نه خوره اسبوتان په څه پوي دغه حجت قائم بس ضرورت تبرګی ته کوته کې وړا زړو دې شروع کړل ابوت خو په بلا پیسو کې قیمتي شی دی بلا خرچي پکېږي او دا دې شروع کړ چاله مړې واه او چا نه سټ واه ټوله ټوکلي کړل او هغه میوه مې کې دا هغه ټوله ډګرې ورو ورغول یو خيار الله وي ماشوم مالک یو خيار تبر راواغشت او دا غټ بوت پوګه کې وېزان لا چې ابي د اختر د میرې نه څنګه راځي او ورننه وتل چې اوس به موږ میوې پرو اب ټولې برکتي شوي زموږ د خدایانو نظر به پې لګېدلی چې ورننه وتل څنګه حال ته میوو پسې ټول خدایان ټکو سترې پراته ټوکړې پراته من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دا زموږ خدایان چا ټوټې کړي دي ماشاءالله دا دنه زوی غواړي ځان نشي بچ کولی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وایي یستبهم الذباب شیئا وایي که مچ کېناست په یو بوت باندې او مچ د هغه نه شات سټي د پاسه پې پراتی مچ نه خپل سر نشي د سټلو نه بچ کولی تاله به خاورې زویدله درکړي پرې سمارونو خپه کېږي ما اوس هم ډېر خلک زیارتونو سره زمونږ دا لوبې کوي یو زیارت ته راځي دا بادو بابا دی دی بادو باسي رسړي نه بادو باسي دا بل زیارت دی دا د سترګو سپیشلیست دی چا سترګې خوږ دي دله به ځو خاورې به رالو سترګو پورې مګو سترګې به جوړېږي دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیست دی ډګري په دې کې اخیستې ده
دا خپې باندې درد دی دله به لاړ شي خوره به راوالي په خپو به ومږي خپې به جوړې شي الله اکبر دا زمونږ پخوا دغه دی کې باباجي نه به مونږ اورېدل خدای پاک دې وبخي و سوری شوه ولې مشرانو ته به یادي لالا پوښتنه کوي سوری شوه و سوری شوه دا ظفر لالا ته پته سید رحمان حاجي صاحب ته نو چې ماشوم به ناجوړه نو هغه سوری شوه کې به دننه بار کوي په ده سوری شوی دی دی به جوړ شي سوری شوه مې هغې نه خو بشیر جان قرې که د هغه خانګو کې د خپو کې دننه بار کړ ناتخوان خو دی که نه په رسول الله مبارک صفتونه خو کوي که نه خو شی به ورکوي دی ګوره خیراتي دا لوبې م نه کوي هلته بل و دا ډب ورته وایي دا کندې ته ډب وایي ډب نو هلته پخوا یو بل زیارت و ډولکې به پکې پروت و چې د چا تبه به وا به لاړ هلته ډولکې به یې غاړه کې واچه اوس خو شکر دی خلکو د دې علماو تقریرونه اورېدل نو لږ یو پټې خلک پوه شو علم راغی الحمدلله دعوت و تبلیغ د برکت نه خلکو ته ډېره فایده ورسېدله شکر دی نو هغه ډولکې به یې راواخېسته غاړه کې به یې واچو تبه به یې ګډېده به وی به د ډب د غاړې لاله زیارت به یې یادو د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله او ډولکې به یې بواو ډب به یې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله نو خدای ته وګوره تبې جنجال نه به د خدای خلاص ځای که زیارت به دې خلاص ځای ناپوهه خلک بیماری راوستون کې الله دی او بیماری لرې کون کې الله دی اسباب شته بالکل شته جسمانی اسباب مادیم شته روحانیم شته هغه دي چې کم د پیغمبر مبارک او صحابو نه ثابت دي جسمانی او مادي اسباب دارو درمل دي بالکل خدا به نه وایي چې دارو جوړ کړم په دارو کې شفا به رب العالمین اچي بالکل جسمانی مادي اسباب شته پیغمبر مبارک کلونجي صفت کړی دی کلونجي ورته وایي کالا دانم ورته وایي توره دانم ورته وایي کلونجي به یکیمانو سره خرڅېږي رسول الله مبارک فرمایي که د مرګ نه یا د بوډاپې نه په یو شي کې شفا وه په کلونجۍ کې به وه ما سوا د مرګ او د بوډاتوب نه د هر څیز دپاره شفا د حجامې صفت یې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنا صفت رسول الله مبارک کړی دی نو دا دارو پیغمبر مبارک او صحابه استعمال کړی دي ظاهري اسباب دي خو عقیده به دا وی چې په دې کې شفا به څوک اچي الله به روحانی اسباب دمون هم ثابت دي دم څه شی دی د قرآن د الفاظ د حدیث و الفاظ د الله نومونه داسې خشته چې معنی درست وي بالکل ته استعمالولی شي دمونو کې دام نشته چې کم صحیح معنا لري خیر دی که په حدیثو کې نیم استعمالولی شي دا دارو او علاج دی باندې د بدعاتو اطلاق هم نه کېږي خو چې یاره دارو خطرناکي زهریلی ابه نه استعمالی حرامي ابه نه استعمالی دم هم چې کم حرام دی او معنی غلطه ده او الفاظ غلط دي مفهوم غلط دی زهریله دی به نه استعمالی سم دم استعمال کا پیغمبر مبارک په ځان هم دم اچولی دی او په صحابو یې مچولی دی او دغه رنګې په خپل نوساو حضرت حسن او په حضرت حسین یې مچولی دی ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام هم اچولی دی جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک اچولی دی خو هغې کې دا لفظ دی چې باذن ربنا تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا خوره مبارکه به د مدینې راواغشته او جبه مبارکه باندې به لاړې راخ کې د مریض په تندي به راخ کو څه به وي خوره د مدینې خوره کې عاجزي ده یوه خوره د مدینې په مدینه فرشتې ګرځېدلې دي قرآن پې د پاسه نازل دی رسول الله مبارک پې ګرځېدلی دی مبارکه خوره ده د مدینې منورې او لاړه د رسول الله مبارک د مریض په تندي به راخ کا چې لیشفي سقیمنا بیمار به مو جوړ شي خو باذن ربنا د چا په حکم به جوړېږي دا نه چې ته مې خلاص کړې ته به د جنجاله چې به جنجال نه بر زیارت بابا میکان اولیاء داغي قبرونه لتل بالکل ثابت دي خبره ده چې زه سره پاره لاړ شه داغي انیکی ځان تر مخ کې چې دا ډېر به بزرګ انسانو دا ډېر لوی نیک سړیو دا دې ګوره خلک راځي د زیارت لا یره کدا سي نیکی ما وکړه او اخرت بدان تر مخ کې چې دې خدای نه یریدو اخرت نه یریدا د ټول نیکی کړي دا د څومره لوی نیک سړیو او بیا هم د مرګ نه بچته شو دې مرګ لاله دا څومره لوی عاشق او څومره لوی نیک سړیو بزرګ سړیو عالم سړیو
قرآن خان سړی و روجهدار سړی و مرګ نه دیم پاتې نه شو زه به هم د مرګ نه پاتې نه شم نو آخرت به ځان ته رایاد کې نو په صحیح طریقه خو که ته دا کې چې د هغې نه خاورې رالی او په ځان باندې مږې او کاڼې رالی او په ژبه یې مږې او د هغې له د مالګې رالی او هغه سټې نو دا په شریعت کې د مارونو بالکل نشته دینه به ځان ساتي او که دا وی چې دا به رانه تبه نو دا غریب چې وفات شوی دا نیک انسان نو د ځان د تبې نه بچ کړی دی په خپل په ده خو په ژوند کې به خامخا د کونډو بیماري راغلي په ده به خامخا د سترګو راغلي په ده به خامخا د خولې راغلي په ده به خامخا د سترګو راغلي په ده به خامخا د خپو دردونه په ده به خامخا تبه راغلي نو چې ځان نشي بچ کولی تا به څه بچ کړي او جمدې خو دعا به درته وکړي که چې نمدین انسان له لاړ شي او نیک سړي له لاړ شي یو عالم له لاړ شي دعا به درله وکړي نو روحاني اسباب هم شته خو دا دې زیارت دا تبې والا دی تبه جوړی او دا بچو والا دی بچي ورکوي او دا چې چا ښځه ني دله لاړ شي که نه بس چې راځي جینۍ به در پسې لیونی را روانې دا ټولې غلطې خبرې دا د شریعت خلاف دی رزق د چا لاس کې دی د الله ٹھیک شو خبره ژوند د چا لاس کې دی بچي د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی بیماری د چا لاس کې ده ژوند او مرګ د چا لاس کې دی دا به زمونږ عقیده اسباب به استعمالو ډاکټر لا دم درود وغیره خدا به نه وی چې دی جوړ کړم بیا بچا جوړ کړم رب العالمین جوړ کړم خلک چې ځي زیارت ته په دې نیت ځي چې دغه زیارت به دا به چې ورلم بس زه دې زیارت مې جوړی او زیارت خوره مې جوړی نه 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 خورې تا نشي جوړوي د مدینې خورې سره زیارت خوره مې حسابوه هم د رسول الله مبارک لاړې مبارکې ورسره یو ځای شوي بهر کې زمارونو نو هغه چې دا ټولې چې دوی رالل اوهو داسې شوي دي نمرود ته اطلاع ورسېدل هغه راغی دا چا کړي دي دا زمونږ خدایان دا چا خدای ته به څوک کنځلي وکړي خفه کېږي که نه خفه کېږي دا چا کړي دي یاره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یو هلک دی زمونږ دا خدای ډېر په بدو یادې ابراهیم یې نوم دا هم هغه کړي ویرای والے دا خو ماشوموالي کې م راغلی و خو دته ما صبر کړی و اوس راولی ټول خلک راغونډ کې چې زه سزا ورکړم دته پته وسولئ دنیا د بادشاه ډر ولا محل کې راغونډه کړل او ابراهیم علیه السلام یې م راوستو او دا شاهي ګرجه وه د دوی دا ګرجه نه دا څه وته مندر دا غټ مندر چې بوت چې پکې و چې څنګه راوسته نو ورته څه ابراهیم علیه السلام ته وایي زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې انت فعلت هذا دا زمونږ خدایانو سره تا کړې ابراهیم علیه السلام ته وی وسله ټوپک چې چا سره خو مړی هغه کوي تماچه چې چا سره برآمد شوه خو مړی هغه کوي نو تبرګي دا غلوی بابا په غاړه کې پروت دی او ما والدي بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون بابا جی ته تبرګي وګه کې دی معلومیږي دا چې دا ښکار هم نه کړی او تپوس ته وکړه که نه چې چا وهلی تپوس ته وکړې دي بره ته په خپله هلوئ که زه یاد کړم ما به کړي که هغه یاد اوس هغې یو بل ته وکتل چې دا اوس د په کوم ځای راګیر کړو تبرګې خو د هغه پلار په اوږه کې خو پروت دی خو هغه لاس خوځولی شي او د نورو نه موږ څنګه خبرې وکړو هغوی جبه لقولی شي یو بل ته یې وکتل چې داسې راګیر کړو داسې پښتانه وایي هلکه وایي د ګسې خپې نه ونیوه د دواړو خپو نه د خپو غوټه چې ورته وایي اوس به دوی خامخا و چې دوی خبرې نشي کولی نشي کولی خبرې نشي کولی تعالی به زوی څه درکړي خبرې نشي کولی تعالی به روزي څه درکړي ته ورته رب څنګه وې اوس به دوی خامخا و چې تبرګې خو د هغه په اوږه کې دی خدا بل چا ویدان کړی دی هغه په خپل وال نشي کولی نو خدای مو تباه و برباد کا بجلیګر مول جعفر په تڼاکه سټکوري چې وال نشي کولی نو دته خدای څنګه وایي دا د کوم ځای نه خدای شو بس پیشو چې دا خو افل لکم ولما تعبدون تاسو دې خدای تباه و برباد کی چې دا کوم عبادت کوي دا دې خدای تباه و برباد کی ما چې وهل نو ما نه به ځان خلاص کړو کنه ما کړی دا بابا وال نشي کولی پلار ورته وایي لاس پې نشي لکولی خبرې نشي کولی عبادت یې کوي رب ورته وایي په خپلو لاسو والا پوزه جوړه کړې په خپلو لاسو سترګې جوړه کړې په خپلو لاسو خپې جوړه کړې په خپلو لاسونه یې تراشي او بیا یې زوی به راکوي بیا وایي دا به رزق راکوي دا به ډوډۍ راکوي افسوس روزي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ظاهری اسباب به مونږ لټو ځمکه به هم کرو تجارت به هم کوو نوکري به هم کوو خو ایمان به مو دی چې دې کې دا رزق نه دی دا نوکری کې او په دې ځمکه کې او په تجارت کې روزي چا بندوبست کړی دی رب العالمین بندوبست کړی دا بیا هغه اسباب به استعمالو چې کوم اسباب خود پیغمبر او د هغه صحابه استعمال کړي تجارتونه هغې کړي
زمکه وی کړلې نوکرې په هغه زمانه کې وی کړې دي په ګټلې دي او هغه اسباب لکه دم شو وغیرہ هغه استعمال کړي دي نو موږ به هغه شی استعمال بهر کې زمارونو بس نمرود راو وخت ویدل تکینا ضرب نه وینا وستارب سوک دے وید امار اب اغذات یوحی و امید جندم ورگئی و مرگم ورگئی ویدا خوزم کولی شد وید تسنگا کولی شد یو سالی دا 500 خیدو سورا دی پسی 500 و اڈره که ویدا خوشی که پورا کندا ملو کنو بلود مل که ده کنا دا بینچ خوشی که جن میں والا ورکا او یو عام سالی پلار روانو اغیرونی و مریتے والا پندوا جوڑا مفتو که ملکا ویدا کور جم دیو مل میں که تو خواه اللہ جم دما رب جم جندم جم دی کولو ملکول کولی شی تا خوزا کولی شم دا دی باو اس بے وقف تے کر ابراہیم علیہ السلام تا پتہ لگی سڑی خب پورا بے وقف دے اور سر کی دا مازغو پا دے دا خر خاشرم پر آتے دے دا کیا قل نشتا دا جن ورکول دیتا ہوئی چی دا دے کم ملک دا دارا جم دے خو ابراہیم علیہ السلام ہوتے و ناشنا خبرو کدا بے وقف سڑی تا دا نوے ما وی خواہ وی دا ما رب نور راخیه دا دے مشرق دا طرفنا او با دے مغرب غردی فأتی بها من المغرب دا تیرے بل طرف نراتاو کاکا دا سی تپوت اور دنیا پا خپلا راغون نکڑے خلقو تا خپلا زان پا خپلا قمقل بچیو خواہ فبوحت اللذی کفر واللہ لا ادر بس فوراً پوئشوی دا یارا وی دا سے کار دے دا سر باس کول ندی پا کارا بس دا سے کار کو چې دې سوځو حرقوه وانصروا الهتکم دا ټول دې سوځو خدا سے نه سوځو یو اور ولا بلو او دا خود تاسو د خدایانو بیدتی کړی دا زب سرکاری ته ورم کوشش کوم او تاسو کوشش وکې او زه خشاک راوړې اور بلکې کې دې پکې ورو ورځو جیل کې واچو یو میاش کې خشاکونه را جمع اورې بلکې یو میاش په ولګې دا یو میاش کچا بزوی نا جوړو منخ ته به وکړه که جوړ شه دبا خشخشا کولم هغه اور کې به غردم چې ابراهیم پکې وسوځم علیه السلام بادشاہ نوکران لوی میدان ډک د خشاک نه اورې ورته ورته کو ابراهیم علیه السلام یې راوست دې کې دې غرزه اوس ما رب منې کنه لارې شه د غولو ټټو بوتالا تربي رب زما غلی چې دې طرف نه نور راخجی په دې طرف غرزای جون دو مرگ دا چا پلاس کے دے دار توحید عقیدہ دے اللہ منگ سر قبر تر بو رسولے کی دار بے بس غردو دے اور کے صرف غردے غردو خود غردائی بے سوک اور تخو نزدی چے غردائی اخو دا سر بسوک زی غردائی اخو دون اتاو دے یوم یا چے اور بلی گی ادو مرتاو دے چے مرغے پہ برا پر نشیوان سو کوئی شیطان دے انسان پا شکل کرا شیطان دے انسان پا شکل کرا اور سو کوئی نا یو سړیو خزانې نومو خزان یا حزان دا یو سړیو د دوی په قوم کې حزان هې سره هغه وی چې مال چل راځي نو هغه ولې یو باندې غوندې شی جوړ کړ یو ټال چې دی په هغې باندې کېنو هغې له به جوټه ورکو نو چې هغه داسې ټالی ووی او دې منځ ته شي نو دلته نه به پړې پرېږو نو دی به ورته وردی پخوا به دا توپې وې پدې به د دشمنانو باندې چې کله بمباري کوله پدې به کوله یو با پخوا دا باندې چغ باندې را ماشومانو به ځنګل تاسو ته به یادي څلور ټالونه به پکې نو هغې کې به دا چل کوم دغه باندې چغ به چې د انسان کم ځای کېني دغه ځای کې به کاڼي کېښودي یو سړی به ورته بره ناست و هغه له به ځای بره باقاعده جوړ کړی و د دې د پاسه باندې چغ به تاوو 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 چې ښه به تیز شو چت به شو یو پړی به سس کو نو چې سس به که دا کاڼې به غلطه پرېوت دا دغوی توپ حجاج ابن یوسف چې په عبدالله ابن زبیر باندې کلم حمله کوله نو بیت الله ټوټې ټوټې کړو دغه منجنیق استعمال کړو او رسول الله مبارک طائف باندې حمله کوله د دې په ذریعه کړو دغه حزان راغی هغه ورته دا چلو شی جوړ کا جبريل علیہ السلام الله ته وی فرشتي الله ته پجاړه شي اے الله دا ابراهیم دې خدا ماشوم وای نه ستاد دین لپاره لګیا دی دا ابراهیم دیخو ماشوم مور پلار شلل د استاد دین د پاره دا ابراهیم ټول اس کو سو کی ګرځي خلکو ته استاد دین خي ستا وحدت او وحدانیت په خلکو ته بیانې یا الله دې دون اور ته پریوتل نه چې رسیدلې بني لو خړوي یا الله سو معافي غلطی شوی نه غلطی خو نه ده شوی د ما دین له لګیا دی الله بچے کا ساسو څه خیال دی جبرئیل علیہ السلام ما ته حکم وکا زب ورشم وردام یادو ساته فرشتي بغیر د خدای د حکم نه اسم نشي کول وما نتنزل الا بامر ربک
مونږ بغیر د خپل رب د حکم نه کوزېدیم نشو اسمان نه لاندې. جبريل علیه السلام زه څوکم وی ورشه که مدد دنه غواړې وکړه ورسره. راغی ورته کېناسته الکلي حاجت ما ته دې څه حاجت شته زه مدد وکړم جبريل څه قسمه مدد وی زه کولی شم داسې م کولی شم داسې چې اوس دا اور په دې په کورونو وربرولی شم. اما الیک فلا تا ته مې حاجت نشته حاجت مې چا ته دی الله ایمان خو دې ته بله فرشته الله ته جاړي میکائیل علیه السلام الله ما ته حکم وکړه زه خود ورشه که دنه مدد غواړي وکړه ورسره. راغې زه د هوا فرشته یم هوا زول طوفان زما په اختیار کې دی ما ته حکم وکړه دا اور به وسوالم او د نمرودیانو په دا کوڅو کورونو کې به ور واچوم ټول به دله اوس وسوځو. خو الله ته مې وویل هغه نه تپوس وکړه څه دی خیال دی ما ته دی حاجت شته وی اما الیک فلا تا ته مې حاجت نشته دی الله ته مې حاجت دی. علمه بحالی زما دا الله علم زما په حال شته. حسبه عن سؤالی زما د سوال ته اغاړو ضرورت نشته زما سوال ته څه ضرورت دی سوال کومه زما د حال نه زما رب العالمین خبردار دی. یو شاعر وی لسان الحال افصح من لسانی لسان الحال افصح من لسانی په ژبه چې زه چانه سوال کومه نو کېدای شي تیر به وزم صفا به ونه ویلی شم لیکن زما حال الله ته معلوم دی هغې نه ښه خبر دی. که زه په ژبه لګیا یم نو څه به وویمه څه به ونه ویمه ستړی به شم ژبه به مې ونخلي یا بعضې څیزونه به مې هیر شي خو زما د حال نه زما الله ښه خبردار. لسان الحال افصح من لسان د ژبې حال زما د خولې نه ډېر فصیح دی الله ته ډېر زیات خبردار دی. او بیا وایي چې وسمتی عن سؤالی ترجمانی وسمتی عن سؤالی ترجمانی زما چپوالی چې دی که نه دا زما ترجمان دی بس الله ته پته ده که نه چې ما کې څه دي نو الله زما په حال خبردار دی. زه چې بل چا نه مدد نه غواړم چې ټالب چېته وغه نو چته فرشتو بیا نیولې نو مونږ چېته پرېږدو مونږ دا خو کولی شو که نور هم نه پرېږدي دا خو کولی شو که نه شیطان د انسان په شکل دی انشاءالله. وی داسې وکړې دا نو چتېږي څوک وی جنکۍ راولئ سرونه سرتور کړل جنکۍ راوستې سرونه یې سرتور کړل چې راوستې پېغلې جنکۍ سرونه سرتور کړل بس ټال اوچت شو چې دیکۍ ورکړه ابراهیم علیه السلام یې د اور منځ ته ورشغال کوي دا ولې زما وروڼو د رحمت فرشتې لاړ کوم ځای کې چې جنکو سر ښکاره کړی دی د رحمت فرشتې به نه مسلمانانو خویندو ته ویم مسلمانانو لونو ته ویم زما د قسم د خدای په ذات رحم مې پرې راځي چې مهرباني وکړې بیان چې څوک هم اوري سرونه پټ ساتئ سر مه کولاوئ چې د رحم فرشتې ني د غضب فرشتې به راځي فرشتو نه خو ځمکه نه خالی کېږي د خدای قهر به راځي. نن سبا په دې سوشل میډیا کې او په دې ټي وي ګانو کې چې څومره جنکۍ لګیا دي او خبرونه کوي او ټولو لوپټې غورځولې سرونه سرتور سټ ښکاري ماری ښکاري لیچې ښکاري زما په رب قسم د خدای قهر له دعوت دی الله په دې ډېر خفه کېږي اس الله له ډېره غصه ورځي په دې باندې جنکۍ ټولې بربنډې کړي پلان کې دی کې سیلاب راغی دنیا غرق کړه غر کېږي زلزله راله زلزلې ټول خدای دې نور پکې خیر واچي فحاشۍ سره هېڅ ګزاره الله نه کوي نورو څیزونو سره به درله ګزاره وکړي او فحاشۍ سره ګزاره نه کوي. لور خو زما په وس کې ده که نه ښځه زما په وس کې ده مور زما په وس کې ده خور زما په وس کې ده ځان ته مسلمان ویم ولې د الله د حکم نه بغاوت کوم دا غټ کبر دی غرور دی تکبر دی بیوټي پارلر سر ځه او ځان باندې نخرې وکړه په ځان باندې رنګونه پورې کا او بیا ټي وي ته کښېنه او یا سوشل میډیا باندې کښېنه او سر سرتور او ویښته او بل بل شان آها خدای ته وګوره اخبار کې فوټوان وګوره مهرباني وکړه د خدای قهر له دعوت مو ورکوه د خدای غضب له دعوت مو ورکوه په داسې بیمارۍ به دې راونیسي قسم په خدای کرې دې بیا څوک خلاص کړي مه کوه دا څه کوئ مونږ یو او دغه خلک بیا مولیانو پورې خاندي مولوي لو مدرسو پورې خاندي مدرسو والے
یہ داڑیوں والی یہ پگڑیوں والے تو ما پورے خاندی فرشتے تا پورے خاندی ځان له دې اور ځای کړی ځان له د خدای قهر باندې ځان اخته کړی دی خو ګناه ده جرم دی سرتور سر هغه حیا لاړه زما وروڼو چې ښځه به په ډولۍ کې تله ښځه په ډولۍ کې او ډولۍ کې به څونه څادرونه به یې ګیر چاپېره ته وکړي هغه حیا لاړه چې ښځه په ټانګه کې ناسته وه او د ټانګې نه شاته به هم څادر تاو کړی او د کوچوان په منځ کې او د ښځې په منځ کې به هم څادر و چې د دې څوک جامه مو نه ویني ماشومانې جینکۍ به وي پوټینۍ جینکۍ وړی وړی چې پیس به نه وي خبر او چې بانګ به ووي نو په سر به یې لاس کېښود پیسه نه وه دولت نو سکون و مسلماني وه دین و شریعت و الله خوشحاله و د خدای غضبونه او د خدای قهرونه نو نن کله کورونا دی کله کینسر دی کله زیړی دی کله بل د خدای قهر دی کله زلزله ده کله سیلاب دی کله بل آفت کله بل آفت کله بل آفت سکون نشته اطمینان نشته په کور کې دننه ښځه خاوند روان پلار او زوی روان رونه په خپلو کې سره هغه څه شو هغه مینې محبت د ترور او د ماما کره به خلکو یو میاشت تېروله قسم په خدای که د چا په سترګو کې به غلط سوچ د چا متعلق راته دا 2 کالو د 9 کالو واړه به بې پرتو ګرځېدل په کمیسونو کې به ګرځېدل د چاړه کې به غلط سوچ نه راته دا مخامخ کنده ده چې کومه زموږ دا کنده بیږي قسم په خدای پیغله جنکو به همدغه کې جامې به وینځلې صوباړې تخته به ورسره وه او جامې به یې وینځلې او د کندې په غاړه به ټیمانې ښودې او خوټکوانې به یې لګولې او پکې به صابون خوټکو په خدای مې دې قسم که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته پاکه پاکي وه یو کور کې به تنورو او د ټولې محلې ښځې به راتلی هغه تنور له که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته قسم په خدای دې مشرانو ته پته ده په یو باندې چغ بالک هم ځنګل او جینۍ به هم ځنګل که د چا ذهن کې به غلط سوچ راته لالا ټیک هم که غلطه وي دا ست دنیا شو کم حال ته خلک لاړل بربنډتوب جینکۍ هلکان ګډ یو بل سره تاسو لاړ چې وګورئ چې کوم وطن کې بربنډتوب دی توبې به وباسئ دا خو د مونږ دا خور خویندې لوڼه په غم اخته کوي قسم په خدای په غم اخته کوي خدای داسې غم نه مونږ وساتي ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي په ازبکستان کې او په ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي یو د وینا خبرې یو د خپلو سترګو خبرې دي چې جینکۍ او ښځې په لارو کې لګیا دي جارو وی او پاڼې راغونډوي او غټ غټ پنډونه د پاڼو ګاډو ته خېږي ما په دې خپلو سترګو لیدلي چې په دوکانونو کې جینکۍ لګیا دي خلکو له اجامتونه کوي سرونه ولا خرئ نوکرانو غوندې بوډایګانې ښځې مې قسم په خدای په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې سهار نه مازدیګره پورې په هوټل کې هم خدمت کوي او بیا جارو مو یو لارې هم صفا کوي قسم د خدای په ذات ته خو ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې په دیاړۍ کې دیاړۍ مې لیدلي دي چې د خښتو 10 خښتې او 12 خښتې په دې شا باندې اوچتې کړي دي په منډه یې ځغلی زما د قسم د خدای په ذات جومات کې راته قسم خورم په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې د سیمټو یو نه 2 بورې په دې شا باندې وړي په منډه وړي او کار کوي ګلکارۍ ښځې کوي اسلام خو کور کې ښځې کینولي دي الحمدلله خاوند یې وله راوړي ښځه پلار یې وله راوړي رونه یې وله راوړي او لکه د عزت په شان په کور کې دن ناست او خپل پخلی کوي دا ښځ بربنډتوب کوي چې دا بربنډې کو او دا باروزي څه بیا سنبالوي به څوک هلته ما تپوس وکړو مې دا څه کوي وخوري څه چې دا ډیوټي نه کوي څه به خوري ولې د خاوند په هغې خپله ګزاره نه کوي د پلار په هغې خپله ګزاره نه کېږي شرابونه دي دی ورته عام کړي دي او ښه ګران دي او ښه زبردست ایستي دا بربند نن سبا چې څومره بربندتوب لیبرل جینکۍ دا ټولې بربندې د خدای قهر له دعوت ورکوي د خدای غضب له دعوت ورکوي خدای پاک زموږ لوڼه خویندې مسلمانان قسم په خدای پاک یم خفه کېږم الله یې د عریانیت او بربندوم د پام نومان کې جینکۍ راوستې ټال اوچت شو ابراهیم علیه السلام یې ورغورځو مارغانو به مخوکه کې اوبه راغېشتې باره به وختې بلاندې پر نشو والې پکې باچولې چې مړ شي خپل وس یې کړی دی او یو کربوړی دی کربوړی په دې زنګ په دې جاړو کې وي سور سرې وي هغه به خوله کې هغه به پوکي ورکول اور له لرې به نږدې کېدی نه چوټېدن پوکې به ورکو رسول الله مبارک فرمایي چې که په یو غزار دې مړ که 10 نه کېدی وشوې که په 2 دې مړ که 10 نه کېدی وشوې او په 3 نه مړ که 10 نه کېدا به وجد خپل وس یې کړی دی کولی نه شي ورته څنګه وغورځاو جبرئیل علیه السلام راورسېد کلکې ونیو الله سوای یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم اور اگوره ابراهیم دے زما بنده دے زما خلیل دے اللہ اکبر زما دوست دے زما خلیل دے اور اگوره معتدل بردن و سلاما
سلام معتدل دومره یخوالم پیدا نه کې چې یخنۍ نه نقصان ورسه معتدل وته مونږ زموږ علماء وایي چې دا سیدونه الله پیدا کړی دي او دا خاصیتونه هم الله وسره پیدا کړی دي او کله چې خدای وغواړي دا خاصیت به ورسره کو نه غواړي نه وي شاعر او د ماتوریدیو لک فرق پکې شته هغه دا وخت نه الله چې وي اور بنه سوزول بنه الله چې وغواړي چې عرب ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام راکاږي او پرې کول بنه کوي دا خدای الله کار مونږ ډېر ولیدل شل ډډه لګېدلې دی او خدای جوړ کړی دی او یو ډډه لګېدلې دی مړ بهر کیف جبرئیل علیہ السلام راغی کله کې ونیو او چې د غرزو جامع تېسته وي جنت ته ور درې خمو جامع وروړي ور وچولې ور او په دغه اور کې دنه څه چل ور سره وکړه په هغه اور کې دنه ورته خمدیدار باغچه جوړ کړه فټافټ هر څه خدای الله پلاس کړي او د ابو چینه وته پکې را پیدا کړل هغه نه لګیا دی میوې مخوري هغه بمس کی یخ معتدل یو روایت کې شته یو روایت کې داسې مشته چې مورې خو بیا مور خو موري کنه لري دینا الله تا چغي وي یو روایت کې دی خیر زبیره ته ویم بعضي مورخینو لیکلي نو چې مخامخه ای بچي ما ته څنګه مور خو خوشاله ما الله نه لک سوالو خپل رب نه چې د سره لک بیلو شم راځه مور وی مور ورغلې ده ابراهیم علیه السلام لا ځان تیرا ترغاله سره دی او په تندیخ کول کړي دی بیا تیرا غلې ابراهیم علیہ السلام نه جاته پوسو کو ماشاءالله وی هغه چې اور کې پریوته وی څه حال دی وی قسم په خدای زه په دې خوشاله وم چې دا نور موږ شي هغه چې کم خوندو دا خوند اور نه بارنو دا نورم خوند یې کړه چې دا نور موږ شي او الله تعالی لګیا دی د رب العالمین هغه تکم لګیا دی د الله پاک صفاتونه کوي او رب العالمین ته لګیا دی لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك حسبنا الله ونعم الوكيل دا حسبنا الله ونعم الوكيل وایي دا رسول الله مبارک خودلې یو صحابي وی ک دجال راغی دا غره فتنه بس څنګه خلاصېږم وی حسبنا الله ونعم الوكيل وایا حسبنا الله الله مونږ له کافی دی نعم الوكيل زما به تما ټول کارونه به یو الله سمای او ابراهیم علیہ السلام به نعم الرب انت اے رب تړ خرابه نعم الرب انت الله دا ورنه روست بس نمرود خو په چې بل څه نشم کوله د جلاوطن یک هغه د نروت نمرود سره الله سوکل متکبر سره مغرور سره الله سوکل نمرود سره ماشي ولا خدای په دې تور دنه اما شبره ته د تندې کې یادې ارده کې چې بي دا دې کې دارګونه د مخ د اولیا یو ځای کې ون خطه اوس ګوره دغه د قماش جمدی نشي پاتې کېږي بر رطوبات هغه په راځي د دماغونو هم د رطوبات را روان دي جمدی لیکن چې الله غواړي کولی شي ابراهیم علیه السلام اور کې التماشه نو اي سزا ولا خدای سور کړه داسې سزا خدای ورکړي چې قبر غرور ولا او باسي اوس یو کس به ځان ته کېنول نو هغه بوله سپلای یا شیر اغشته او دا تندې به ولا تاسو چې دا ټس بنونو اماشي به پر کول تکلیف پوت او چې دا ټس به ورکول نو ماشي به پر نه کول تکلیف په تر مرګ پورې بس تندې او ساري ولا تاسو په چپړو بټا تاسو چې هغه بټا ختم کو پر بجورو جواله جابه کنه مازغه می بیا تاسو خدای وتو خل ظالم بچیا ته د خدای داوا کې یو ماشي مقابله نشي کوي دا یو تفسیر کې ملي دی وی ګډ ماشي ما وی سره بوله د چا دسته ونه موږ دا خو دا ګډ دغه پته نه لګي دا کې دی شي خدای پاک دا یو د خدای طاقت دی د ګډ ماشي نام دا پیدا غشته شي نو الله پاک سچلو کې یو ماشي باندې کبر غرور ورته ختم او په چپړو بواله کې د چوډا باوا په چپړو ډا باوا نو غرور خشه نه دی خطرناک شی الله دې موږ د کبر نه او د غرور نه پامن کې استاد نو غرور باندې کو کبر باندې کو ځان تلوي بل ته کمزوري غټه خبرې کول ځان لوي غنل مټه وال دا باندې کو مولا به هم نه کوي مولا به کبر او غرور نه کوي ځکه خلوی مولا هم بل پسه کوي نام ډېر خطرناک جرم دی نن سبا زمونږ په دې فیسبوکونو کې دا شی ډېر چلیږي یو سړی د مسلو کې بل ولا په مخ چرخه راکاږي اول ته پسې لګي دام کبر دې کبر باندې غرور باندې کو غرور او کبر دا خطرناک شی
نه به ملا کوي نه به پیر صاحب کوي نه به خان کوي نه به ملک صاحب کوي نه به زمیندار کوي نه به تاجر صاحب کوي نه به مالدار او نه موټر والا دا به نه کوي دا به مو یقیني چې زمونږ دا هر څه دا د الله په اختیار کې دي چې کله وغواړي نه به مالداري وي نه به موټري نه به خاني وي نه به نوابي وي نه به ملای وي نه به دما دولت نه به بل شي نه به بل شي هر څه د الله په لاس کې دي